د امریکا اطلاعاتي ارزونه له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړې د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امریکا اطلاعاتي ارزونه له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. د CNN خبري شبکې په یو راپور کې د امریکا د استخباراتو د دوو جګپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې ترهګریز فعالیتونه د کمیدو په حال کې دي. CNN له دې پرته چې د دغو دوو استخباراتي چارواکو نوم واخلي وایي چې د دغو استخباراتي چارواکو نوې اطلاعاتي ارزونې ښیي چې دا له احتماله لرې ښکاري چې القاعده شبکه دي په افغانستان او پاکستان کې بیا سر راپورته کړي. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي د داعش خراسان څنګه په زیاتېدونکې توګه د طالبانو تر فشار لاندې وه او د هغې ډېری مهم غړي په وروستیو میاشتو کې له افغانستانه تښتېدلي دي او دغه راز د القاعدې ګواښ په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی دی. بلخوا اسلامي امارت وایي چې د افغانستان خاوره امنه ده او په هیواد کې هیڅ ترهګره ډله حضور نه لري. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد لو نیوز ته وایي داسې حکومت مو جوړ کړ چې امنیت یې تامین کړی. په دې برخه کې شک نشته. لوري دې هم دا ومني چې افغانستان امن دی او چاته ګواښ او ستونزې رامنځته کوونکی نه دی. اخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي له سرپرست حکومته غواړي چې نړیوالې ټولنې ته د ډاډ ورکولو په پار د ترهګرو ډلو په تېره بیا د داعش د خراسان څانګې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د نظامي چارو شنونکی اسدالله ندیم وویل دمګړۍ د داعش پر وړاندې د طالبانو سخت دریځي حس کېدونکې ده او دا چې یو امریکایي چارواکی هیله څرګندوي یو مثبت ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې په افغانستان کې د القاعده د حضور د نشتوالي په برخه کې له اسلامي امارت سره د همکارۍ په تړاو د اټکلونه سم و.